السلام علیکم قدرمنو انجینر صاحبانو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. شروع کوم په نامه د ستر سپیڅلي تلپاتې رب په سپیڅلي نامه. قدرمنو انجینر صاحبانو، نن ورځ در سره داسې یو راز شریکوم که ووایم چې د وظیفې د ترلاسه کولو کلي ده، نو هم کمه به نه وي. ځکه داسې چې څومره که موږ وظیفې ترلاسه کوو، که څومره موږ امتحانونه ورکوو، د دغې ډول رازونو سره به چې دی موږ حتما مخ کیږو. اوس راځو هغه راز چې شی دی په هغه باندې چې دی تاسو سره خبرې کوم. هغه راز چې دی ګرانو انجینر صاحبانو، یو څو مهمې پوښتنې دي چې د هر یو امتحان اساس تشکیلوي. اووه پوښتنې چې دی نن موږ د دغې څخه راخیستې دي، په دغه باندې چې دی تاسو سره خبرې کوو. زموږ لومړۍ پوښتنه چې دا په دې ډول باندې دا چې دا هغه انجینر صاحبانو چې په تیر کې ازموینې ورکړي دي، که هغوی څخه تاسو وپوښتئ نو درته به ووایي چې 100% ممکنه ده چې دا پوښتنې زموږ څخه په انټرویو کې، په رایټن ټیسټ کې چې دی دا زموږ څخه مطرح شي. لومړۍ پوښتنه چې دا زموږ په دې ډول ترتیب کړې ده چې توپیر په منځ د منیټورینګ او ارزیابي کې څه دی، واضح کړئ. ځانګړی توپیر چې دی انجینر صاحبانو د منیټورینګ او د ارزیابۍ په منځ کې دا دی چې منیټورینګ د یوې پروژې د کار د پیل څخه وروسته د کار تر پایه پورې په دوامداره توګه باندې چې دی سرته رسول کیږي، او ارزیابي چې دا د یو کار او یو عمل یا د پروژې د بشپړېدو څخه وروسته د دغې پړاو د پای ته رسېدو څخه وروسته چې دی ترسره کیږي. یعنی منیټورینګ چې دی دوامداره پروسه ده، او ارزیابي چې دا زمونږ یو ځانګړې پروسه ده چې زمونږ د فعالیتونو ورکې چې دی تر څېړنې لاندې نیول کیږي، هغه ورکې کنټرول کیږي، د هغې نتایج ورکې راوځي. دوهمه پوښتنه انجینر صاحبانو چې دی د پروژې مدیریت څه ته وایي، تشریح کړئ. د هغه منظمې پروسې، پلانګذارۍ، بودیجې جوړولو، کنټرول او فعالیتونو څخه عبارت دی چې د مشخصو اهدافو ته د رسیدو لپاره د ځانګړې بودیجې په نظر کې او وخت کې نیولو سره چې دی سرته رسیږي. دې ته چې دی د پروژې مدیریت وایو، یا په بله معنا چې دی د پروژې مدیریت چې دی په کم وخت کې په کمو مصارفو سره په مؤثره توګه، په اغېزناکه توګه د موخو لاسته راوړلو ته چې دی مدیریت وایو. درېیمه پوښتنه انجینر صاحبانو زموږ چې دا هغه د سمارټ څه معنا لري، SMART د دې معنا مفهوم څه دی، دا د څه لپاره موږ سمارټ استعمالوو. اول راځم انجینر صاحبانو دغه سمارټ چې دی لږ توضیح کوو. سمارټ چې دی اس چې دی دا د سپیسیفیک ایکسټنشن دی، د هغه شارټ کټ دی چې ځانګړی په معنا ده. دویم چې دی ایم دی چې د میژریبل یا د اندازې وړ یا د اندازه ګیرۍ وړ په معنا ده. ای چې دی دا د اچیویبل یعنی ترلاسه کیدونکي په معنا ده. آر د ریالسټیک یعنی د حقیقت په معنا باندې ده. او ټي چې دی دا د ټایم باند د وخت محدودیت په معنا ده. سمارټ موږ په څه کې استفاده کوو، په دې باندې چې دی یو څو خبرې کوو. سمارټ چې دی انجینر صاحبانو کله چې موږ موخې ټاکو، نو د موخو اصل چې کوم دی باید موږ وایو چې موخه سمارټ اوسي. د سمارټ نه هدف دغه دی چې دغه 5 قواعد، 5 اساسات باید یو موخه ولري. که چیرې دغه یو موخه دغه 5 اساسات ونه لري، د دې څخه یو اساس مهم مس ورکړي، نو موږ دې ته موخه نشو ویلی، دا بیا په هیله باندې بدلیږي. فرض مثال یو کس وایي چې زه غواړم چې د افغانستان په سطحه باندې چې دی یو غټ ډاکټر شم، لیکن دا په دغې لپاره کوم ځانګړې خو یې ولرله چې دا غواړي چې ډاکټر شم، خو دا د اندازې وړ دی دې ونه لره چې زه ډاکټر کېږم په څومره وخت کې چې دی زه غواړم ډاکټر شم. لاسته راوړونکي دا صحیح ده، دا شرط یې پوره کړی دی. د حقیقت وړم دا یعنی کولی شي
خو ټایم باند نه ده، ځکه دې محدودیت ونه لګو چې زه په څومره وخت کې چې دی زه په کومه طریقه آمادګي وکړم چې زه باید ډاکټر شم. نو دا دې ته موږ موخه نه بلکې دې ته موږ هیله ویلی شو. که چیرې دغه 15 شرایط یې پکې چې دی معلوم کړل دی چې دی کار یې په دې باندې وکړو نو دې ته بیا موږ موخه ویلی شو. نو سمارټ چې دی دا د موخې لپاره چې دی زموږ اصل دی. څلورمه پوښتنه چې دا انجینر صاحبانو د بهیر مسیر یا کریټیکل پیت تعریف کړئ. په یو پروژه کې تر ټولو لوی او طولاني اوږد مسیر ته چې دی کریټیکل پیت ویل کیږي. کریټیکل پت. پنځمه پوښتنه چې دا انجینر صاحبانو د وخت منیجمنت یا ټایم منیجمنت تعریف کړئ. د وخت څخه په مؤثره توګه باندې استفاده ته د وخت مدیریت ویل کیږي. شپږمه پوښتنه چې د انجینر صاحبانو زمونږ کامل راپور تشریح کړئ. کامل راپور کوم راپور ته ویل کیږي؟ کامل راپور چې دی هغه راپور ته ویل کیږي چې دغه 9 خصوصیات د ځانه سره ولري، نو دې ته موږ کامل راپور ویلی شو. لومړی د راپور سرلیکه. راپور باید سرلیکه ولري، که سرلیکه ونه لري دا راپور نه دی. دویم چې دی ځانګړی او عمده اساسي نقاط باید ولري. دریم چې دی د کار د نتایجو انعکاس او د کار د کامیابۍ نتایج باید پکې واضح شوي وي. پنځم چې دی د موانعو خنډونو شتون دا ورکې واضح شوی وي. پنځم چې دی غوښتنې باید ورکې ځای په ځای شوي وي. د راپور سره نور ضمایم چې دی دا هم یو ځای شوي وي. د کارونو پرمختګونه باید چې دی دا ورکې درج شوي وي. کم کارونه کوو، کم ډول پرمختګونه باید موږ وکړو، کم به پکې رامنځته شي. واضح لیکل شوی وي، وضاحت پکې وي، داسې ګونګ نه وي چې صرف لیکونکی ورباندې پوه شي او نور چاته د پوهاوي وړ نه وي. د راپور ژبه باید ساده، خلص او اسانه اوسي. راپور باید په داسې ژبه ونه لیکل شي چې هغه داسې یو کلیوالي ژبه وي یا داسې ژبه وي چې په هماغه ساحه کې پې څوک پوهېږي خو بلکې په نورو ساحو کې په نورو اداراتو کې ورباندې څوک چې دی حاکمیت ونه لري. اومه پوښتنه چې دا انجینر صاحبانو زموږ رهبري لارښوونه په څو ډوله ده هر یو تشریح کړئ. ځواب: رهبري یا لارښوونه چې دا په 3 ډوله باندې ده. اول اتوکراتیکه ده، دویم دیموکراتیکه ده او دریم چې دی آزاده رهبري ده. اتوکراتیکه رهبري چې دی هغه رهبري ته ویل کیږي چې هغه کې ټول واک د امرونو او د اموراتو د امر په لاس کې وي، دې ته اتوکراتیک رهبري وایي. دویم چې دی دیموکراتیکه رهبري ده. دیموکراتیکه رهبري چې دی هغه رهبري ته ویل کیږي چې په هغه کې واک چې دی د امرونو او اموراتو چې دا تقسیم شوي وي. دیموکراتیکه په دې معنی چې دا واکونه امرونه دا تقسیم شوي وي. آزاد رهبري چې دی هغه رهبري ته ویل کیږي چې په هغه کې هر سړی په خپل سر باندې د یو کار مخې ته وړلو وړتیا لري. دا چې دی ورته وخت ورکول کیږي چې هر سړی د کار مخې ته یوسي. دې ته چې دی موږ آزاده رهبري وایو. دغه د رهبریو د 3 ډوله رهبریو ترمنځ لږ تفکیکاتو. مننه انجینر صاحبانو چې را سره پاتې شوئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره چې دی زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. په دغه ادرسونو باندې کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. کور مو ودان.